من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. د سیرت بیانات شروع. حدیبیه کې چې کافرانو سره نبی علیہ السلام صلح کړی و نو هغې کې یو څو شرطونه لګېدلي وو. یو شرط پکې دا و چې موږ خو به یو بل سره جنګ جګړې بالکل نه کوو. جنګ بند شو د مسلمانانو د مکې د کافرو. دویم شرط پکې دا ولګېد چې که د مسلمانانو کم دوستان دي اگر چې کافر ولی نه دي او د کافرانو کم دوستان دي که دغه دوستان یو بل سره جګړه کوي جنګ کوي نو کوي به خو مونږ به میانس کې نه راځو. مسلمانان به د خپلو دوستانو مدد له نه راځي او کافر د مکې به د خپلو دوستانو مرستې له نه راځي. دې شرطونو باندې جوړه وشوه او نبی علیہ السلام هم بې فکره شو او د مکې کافر هم بې فکره شو. کم دوستان چې د نبی علیہ السلام اگر چې هغه موږ ورته دوستان اصل کې دا حلفا ورته وایي چې کوم د نبی علیہ السلام سره قسمونه کړي چې موږ به ستا مدد کوو ته به زموږ مدد کوې. هغه بنو خزاعه هغې ته وایي او د کافرو چې کوم ملګري هغې ته بنو بکر وایي. د دې دواړو یو بل سره دشمني د پخوا داسې چلېده. د دې صلح نه پس چې دا شرطونه ولګېدل نو د کافرو د ملګرو د مسلمانانو په دې ملګرو حمله وکړه. نو که یو بل سره جنګ کوي خو مسلمانان به خپلو ملګرو له مدد له نه راځي او کافر به خپلو له نه راځي. د مکې مشرکان نو د مکې مشرکانو د دې خپلو ملګرو بنو بکر مرسته وکړه او د مسلمانانو چې کوم ملګري وو هغوی یې ډېر زیات خراب کړل. ویې وهل، مالونه یې واغېشتل، مړې کړل. هغوی ته لاړل بیت الله کې پناه واغېسته، هغوی په بیت الله کې هم پرې نه ښودل او د مکې مشرکانو د شرط خلاف ورزي وکړه. د خپلو ملګرو مدد یې وکړه د مسلمانانو د ملګرو په مقابله کې. هغه چې کوم د مسلمانانو ملګري بنو خزاعه هغې یو لویه جرګه بوتله مدینې منورې ته او د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ډېر فریاد وکړه، ویې ژړل. وی صاحب زمونږ د بنو بکر یو بل سره دشمني چلېږي، ستاسو جوړه کې خو موږ هم شامل شوي وو په حدیبیه کې، شرط لګولی شوی وو. نو د مکې کافرو د خپلو ملګرو مرسته وکړه او زمونږ سړي مړه م کړل، مالونه یې م واخېستل، ډاکې م وغورځوله. اوس تاسو نه موږ مدد غواړو، د خدای دپاره موږ سره مدد وکړي. نبی علیہ السلام مبارک یو خط ولیږه د مکې مشرکانو ته د ابو سفیان په نوم. لکه دا فنګار ته بس دا ویې ټیک کړه. یو خط یې ولیږه د مکې مشرکانو ته د ابو سفیان په نوم او هغې کې دا ولیکل چې ستاسو د حدیبیې د صلح د شرط مخالفت کړی دی. تاسو ولې د خپلو ملګرو مرسته کوله او زموږ ملګري م پرې ووهل او مړه م کړل او مالونه م ترې واخېستل؟ ظلم کړی تاسو، شرط م مات کړی دی، صلح هم ماته کړې ده. اوس درې خبرې دي. یوه خبره خدا ده چې تاسو د دغه بنو بکر د مرستې نه لاس والی
چې موږ د خپلو ملګرو بنو خزاعه مرسته وکړو د بنو بکر نه بدل وایو، په موږ لازم دي. یا داسې وکړئ چې دا زموږ ملګري رضا کې دیت ولا ورکړئ، پیسې ورکړئ. که داسې هم نه کوئ نو د حدیبیې د صلح د ختمولو اعلان وکړئ. دا استازي چې څنګه لار مکې مکرمې ته هغوی په زړه کې خو یو جوش پروت چې مونږ خو مونږ یو، او د حضور پاک دا پیغام یې ورته واورم چې نبی علیه السلام دا پیغام استولی دی د دریو خبرو کې یو وخت وخه کې. یا د بنو بکر د مرستې نه اخواشه چې مونږ د خپلو ملګرو مرسته وکړو بدل ترې ولوالو، او کني دې رضا کې پیسې ورکړې، دیت ورکړې. او یا د حدیبیې صلح کې مې یو شرط مات کړی دی، د هغې د صلح ختمولو اعلان وکړي چې بیا دشمني زړه په زړه شي. بس هغې کې نوجوانان هغې وی ښه بس حدیبیه صلح نه صلح صحیح دا مو ختمه کړه، بیا جنګ شو زړه په زړه. نبی علیہ السلام مبارک له استازي راغی چې صاحب هغې خو د حدیبیې صلح ختمه کړه، او یې زړه په زړه وی ډېره ښه ده، الله به زموږ مدد کوي. چې دا کار یو که د مکې مشرکان پېمانه شو، مشران میټینګ یې وغوښت، وي دا مو څه غلطي وکړه، اوس خو زمونږ هغه طاقت نه دی پاتې چې کم مخکې و. دا اول خو مونږ ظلم وکړو، زیاتې مو وکړو، مونږ خو په صلح کې دا شرط لګولی چې د یو بل دوستان که یو بل سره جنګ کوي به مونږ به مرستې له نه راځو. غلطي مو کړې ده، شرط مات کړی، او بیا مو شرط ختم که صلح هم ختمه کړه. اوس خو زمونږ هغه طاقت نه دی پاتې، اوس خو مسلمانان ډېر شوي دي، زمونږ د مکې نه ډېر لوی خلک تللی دی. خالد ابن ولید غوندې سړی تللی دی، عمرو ابن العاص غوندې سړی تللی دی، عثمان تللی دی، ابن ابي طلحه او غټ غټ خلک لاړل مسلمانان شوي دي. اوس خو موږ هغه طاقت نشته. وی څوک نو ابو سفیان د دې سردار و، هغه وخت لا کافر دی رضی الله عنه. وی ده ته لاړ شه او پیغمبر علیه السلام سره د حدیبیې صلح تازه کړه. دی راغی مدینې منورې ته. لاول د ده لور و ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک بیبي وه. وی اورېږه د لور ملاقات وکړم. د ام حبیبې کور یې چا نه تپوس وکړی، دی کور د نو لور کره لاړ. حضرت ام حبیبه ورته ډېره خوشحاله شوه، ځکه ډېره موده پسې خپل پلار ولید، او پلار یې د مکې غټ سردار دی، ټول مشر دی د علاقې. ډېره زیاته ورته خوشحاله شوه، راپاڅېدل، یو بل یې ښکل کړل. یو پوزکی پروت و، ابو سفیان په هغه پوزکی کېناستېده. دا لور ورته وایي ام حبیبه رضی الله تعالی عنها، وی صبر وکړه بابا. وی ښه بس ورغی پوزکی ته غونډ کړ، وی دې ځای کې کښېنه، یو بل ځای ورته وښه. وی بچې دا دې څه چل وکړ، زه د دې پوزکی قابل نه وم، که دا پوزکی زما قابل نه دی، یا خو به دا پوزکی خیرنی خراب وي زما قابل بني، بیا خو دې ښه کار کړی دی. او که دا پوزکی زه قابل نه یم، ولې دې دا پوزکی ما نه غونډ کړ؟ تاسو ته ستا پیغمبر دا تپخولی دی تپخولی چې پلار سره به داسې کوې؟ وی نه بابا، مونږ ته خپل پیغمبر د مور او پلار په شان کې ډېر ښه سلوک ښولی دی. د مور به قدر کوې، د پلار به ډېر عزت کوې، احترام به کوې. وی بیا پوزکی دې رانه ولې غونډ کړ؟ وی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ناستې پوزکی دی. په دې ما سره ام المؤمنین وکړه، د مسلمانانو مور ده، حضور پاک بیبي ده. وی په دې ما سره حضور پاک په دې پوزکی دلته کښېني. نو ته د کاڼو عبادت کې کافر یې. دا بره شی مړه وباسه، هغه د نظروان په وړاندې سمې بت پرست دی. نو د بت پرست د کاڼو عبادت والا مشرک کافر قطعا نشم برداشت کولی چې د حضور پاک په پوزکی او په مصلی ته کښېني. پرې مخه پکې احترام زما ستا په خپل دی. او بابا ته دون هوښیار یې، عقلمند یې، د مکې سردار یې، اوسه پورې ستا دماغ کار نه کوي چې تاسو د کاڼو عبادت کوئ، بوتانو ته سجدې لګوئ، کاڼو نه غوښتنه کوئ، کاڼو کې سړي چې تعالی به خیر درکړي یا د شر نه به دې بچ کړي. بابا نصیحت ته کوم د خدای په خاطر، ته خو ډېر لوی سړی، بابا ډېر هوښیار انسان یې، او د هوښیارتوب د وجې د مکې سردار یې، مهرباني وکړه د بوتانو عبادت پرېږده، د یو خدای عبادت، یو خدای ومنه.
وی بچې ما نه چې جدا شوې نو خیر ته نه تلې شر ته تلې. وی بابا ستا نه چې جدا شوې ما نو مالا خدای ډېر به خیر را نصیب کړي. دا خیر دې خدای ستام نصیب کړي. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جمعات کې ودرېد. وی الله رسول الله راغلی ما ستا راغی او زمونږ نوجوانانو جذباتیان پوی نه شو. نو هغې د حدیبیې د صلح د ختمولو اعلان وکړ. زه واپس راغلم دا صلح نه وې کوو. ما سره صلح نه وې کوو. غلطي موږ نه شوې ده. نبی علیہ السلام نه وکړل نه وکړل اسې مو نه دی بار بار لګیا دی هغې ورته غږ چپ دی. راغی حضرت ابوبکر صدیق لا ابوبکر ته د مسلمانانو مشر ته راشه زما سفارش وکړه نبی علیہ السلام ته چې دا صلح نه وې کوو. وی زه دا طاقت نشم کولی خفه کېږم نشم. راغی حضرت عمر فاروق لا وی عمره ته مهرباني وکړه نبی علیہ السلام دې احترام کوي ما سره په سفارش په جرګه کې لاړ شه چې نبی علیہ السلام دا صلح نه وي. او ابو سفیان ما ته وی کله به هغه روز راځي چې زما توره به ستا په سر بریږي. ما نه سفارش غواړی که نبی علیہ السلام دې ماتم کی او ټول د دنیا مسلمانان درته غږ نه کوي او زه یک تنها پاتې قسم دې چې یک تنها د سره جهاد وکړم. چې مایوسه شو راغی حضرت علی صاحب لا هغه کور کې وردن نشو. حضرت فاطمه رضی الله عنها هم ناسته ده. حضرت حسن داسې ماشوم ناست دی. دا رشته داري وي یو بل سره. علي صاحب ته وایي تا ته به مهرباني وکړه او ته نبی علیہ السلام د سفارش وکړه چې دا صلح نه وي. هغه وی نه ونشم کولی تاسو ظلم کړی. تاسو په موږ څومره سخت شرطونه ولګول چې که زمونږ نه یو سړی کافر درغی نو موږ له به راکوې او که ستاسو که مسلمان راغی مرتد شو نه به یې درکوو ام د سره مونږ ومنه. تاسو په حدیبیه کې مونږ واپس کړو عمره مو نه کړه او سرونه مو خریل هم د سره مونږ ومنل بادل ناخواست هم د سره ومنل. تاسو زمونږ مسلمانان ووهل مونږ لره وتښتېدل مونږ واپس درکړل او تاسو د شرط بیا خلاف ورزي وکړه او بیا مو صلح ماته کړې ده. اوس حضور پاک سخت خفه دی په دې زه نشم کولی. بیا حضرت فاطمه رضی الله عنها ته مخ ورواړو. وی فاطمه تا نه یو درخواست کوم. وی وایه وی ستا دا ماشوم بچی دی حسن وی که دې پاسېد او د اعلان وکړه چې دا صلح ما نه وې کړه دا ماله ډېره ده. ده ته ووایه چې د اعلان د پیغمبر علیه السلام په مخ کې وکړي نو دې به د مستقبل په سردارانو کې لوی سرداري لوی نوم بیا پېو شي. بی بی فاطمې ورته دا ماشوم دی په دې اعلانونه کې دا خو بوټینې بچی دی ابو سفیان ته خو ډېر هوښیار دی. وی څوک یم علي صاحب ورته وی داسې وکړه چې لاړ شو د نبي علیه السلام په مخ کې اعلان وکړه چې ما د حدیبیې د صلح تجدید وکړ نوې مې کړه او زه هغه راته څه وایي او که نه وایي. راغی جومات کې ودرېد او اعلان یې وکړه چې د حدیبیې کومه صلح مونږ ماته کړې ده زه یې تجدید کوم نوې کوم او واپس لاړ مکې مکرمې ته. د مکې خلک ورته وی څه دې وکړل؟ وی دغه چل مې وکړه. وی تا چې اعلان وکړه حضور پاک ته ها یا نه کړي دي؟ وی نه وایي قمقله هوښیار سړی وی دوکې کړې چې نبی علیہ السلام ها نه دي کړی نو ته اوس څه پته مه ګرځه چې صلح نه وې ده. دا خو دې ښه په غم کې واچو. مونږ ته څه پته لګي چې صلح نه وې ده مسلمانان به موږ سره جنګ نه کوي او که نه ده نه وې جنګ به کوي. شی د نور مجمل پرېښود همقل سړیه هلک وی علي ستا نه کشر د نصیب په ځای دی او دوکې کړې. یو څه وکړو نبی علیہ السلام صحابو ته وویل چې باس داسې وکړئ چې تاسو د مکې مکرمې خلاف د مشرکانو لښکرکشي کوو. سامان تیار کې وګورئ بالکل خفیا هیڅوک خبر نشي. ان قریب چې ما ته الله حکم وکړ منظور او مکه مکرمه باندې حمله کوو. دې درمیان کې یو صحابي دی حضرت حاتم ابن ابي بلتع رضی الله عنه دغه نه یو غلطي وشوه. حکمت و پکې د الله هغه یو خط ولیکه د مکې د مشرکانو په نوم او یو ښځې له ورکوي دا به یو شی او په مکه کې ورته یو څو کسانو ښودل. وی دا خط به هغوی له ورکړي. خط یې د چا په نوم باندې لیکلي؟ خط یې د سهیل ابن عمر د مکې په سردارانو کې یو سردار صفوان ابن امیه او د ابو جهل زوی اکرمه په دې په نوم یې خط لیکلی او ښځې ته یې وی چې دا خط به هغې له خامخا رسوي. دې خوا نبي علیه السلام له الله اطلاع ورکړه چې صاحب یو خط روان دی مکې ته
نبی علیہ السلام له جبرئیل علیہ السلام راغی، یو خط روان دی مکې ته او ستا جاسوسي پکې شوې ده. د مکې مشرکانو ته خط ورسېد. نبی علیہ السلام 3 صحابه، حضرت مقداد رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه او حضرت زبیر، دا 3 واړه راغوښتل. وی لاړ شئ روضه خاخ یوه علاقه ده، هلته لاړ شئ. یو ښځه د دا نمونه شکل یې دی، داسې یو غټه ښځه ده او داسې مخ یې دی او داسې ویښته دي، هغې سره یو خط دی، هغه خط دی فورا وصول کړي او مال یې واپس کړو. ښځه خو په خط نه پوهېږي چې څه دي پکې، خو فورا تې ماله خط راوړی. دا صحابه لاړل. بخاري شریف کې حدیث دی، اسونه زغلوي هغه روضه خاخ چې کوم دی ورته حضور پاک ښوولی و، هلته ورسېدل. هماغه شکل کې ښځه پیدا کړه. قافله کې روانه ده، دې ښځې ته ویې دی خوښه، وی تا سره خط دی؟ وی نه ما سره خط نشته. وی در سره دی؟ وی قسم دی که را سره. دی واپس شو. چې واپس شو بل ته وی هلکه وی دا هغه ښځه ده چې حضور پاک یاده کړې ده که نه ده؟ وی ښځه خو مغه ده. وی حضور پاک خو دروغ نه وی، دا دروغجنه ده. خط ورسره دی، راځئ دباوه یې بیا ور وګرځېدل. خورې یا ترورې راوباسه خط، نشته را سره خط. وی نه زمونږ ته زمونږ پیغمبر ویلي دي چې دې سره خط دی، هغه دروغ نه وایي. یا به خط راوباسې یا دې ټول سامان لټو، جامې ته نه وباسو، جامې ته نیستې خو دمکي ولا چوله. ښځه چې پوه شوه چې خط خو اوس ما نه خامخا اخلي، نو هغې خط په کمسۍ کې پیلی و. د کمسۍ تارونه نه دي، دې کې دننه بند کړی و بیا پیلی و لکه مزې چې سړی غړي، او هغه کمسۍ شاته په بڼه کې منډلې وه چې ښه محفوظ یې چاته پته مه نه لګي. دغه ځای نه څوک څه خبرې. بس چې پوه شوه چې اوس په دا صحابه ما نه خط اخلي، نو بډې ته یې لاس کړی، کمسۍ ته یې راوویسته او کمسۍ اوس پړده او د هغې د ویښتو د میند نه یې خط راوویسته. خط یې ورکړه دغه صحابه وله. هغوی خط نبي کریم صلی الله علیه وسلم لره ورسول. خط د چا د طرف نه؟ د حضرت حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه صحابي د طرف نه. فورا یې هغه راوغوښت، دلته راشه کېنو. حاتبه ما هذا، دا څه دي؟ معنا وي چې خبره به پټه ساتي، تجسسي کړې، خط نه کېته لېږي چې د مسلمان د طاقت نه دشمن خبر کړي، خو دشمن به تیاري اوس کوي. دا خو لوی مصیبت دی. د جنگ حکمت عملي دا ده چې دشمن به نه خبرې داسې څه کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه مجلس کې ناست دي، سترګې سرې شوې. ویل الله رسوله ما ته حکم کوه، د دې منافق نه ناصر وه، دې خو زموږ رازونه فاش کوي. نبي علیه السلام ته یې کېنه په قلار عمر، لږ صبر وکړه، لاول به د خبرې معلومات کې داسې. اوس حکم د شریعت دا دی، کله چا متعلق څه شکایت راشي لاول تفتیش وکړه، معلومات وکړه. داسې نه چې معلومات دې نه کړې او په ناخبرتیا کې مسلمان ته ضرر ورسوي. بعضې وخت یو خبره په غلط فهمۍ کې راشي، غلطه خوره شي. نبي علیه السلام ورته عمر لږ چپ وکړه. حضرت حاتب څه وایي؟ ویل الله رسوله زما خبره وره او تلوار مه کوه، زما خبره غلطه وه، زما سر حاضر چې څه دې خوښه یو، خو زما خبره وره. وایي وایه خط دې لیکلی دی؟ وی او صاحب ما لیکلی. خط زما ولې دې لیکو؟ وی صاحب په مکه کې زما بچي دي، ښځه مې ده، مال مې ده، دلته مسلمان راغلی، مال بچ اهل و عیال رشته خاندان نه خو لکه اهل و عیال او مال دا زما په مکه کې دي. ویرېدم چې که ته اوس په مکه حمله کې نو اسې نه د مکې کافر زماغه بچي مړه نه کړي، ښځه مړه نه کړي چې ښه مسلمانان په مونږ حمله کوي، حاتب هم پکې دی، نو دی دې په مونږ حمله کوي، یو بچي دې دلته مزې کوي او ښځه دې دلته یو مال دې دلته وي. ویرېدم چې زما بچي راله مړه نه کړي، ښځه راله مړه نه کړي، مال راله لوټ نه کړي. او وی صاحب تا سره چې څومره صحابه دي نو د هغوی که د چا ښځه بچي په مکه کې دي نو محفوظ دي، ځکه د هغوی قوم شته. زما په مکه کې قوم نشته، د بار راغلی سړی. ستا د صحابه قوم شته هلته، قریش دي، قوم یې دی. نو که د چا ښځه بچي هلته وي نو د هغه قوم له وجې ښځه بچي محفوظ دي، مال یې محفوظ دی، قوم یې شته. زما قوم نشته، د باره راغلی په مکه کې اوسېږم، نو زما یریږم چې زما بچي راله مړه نه کړي، ښځه مړه نه کړي، ځکه مې دا خط ولېږه. او صاحب ته خط وګوره، خط کې مې لیکلي څه دي؟ خط یې ناشنا خط لیکلی دی. وی قسم مې دی د الله په ذات دی که دا خط ما په دې خیال لیکلي چې د اسلام نه مرتد یم،
یا زما اسلام سره دشمنی ده یا مې تا سره دشمنی ده اهل اسلام سره دشمنی ده په دغه ښه د بچو ویرېدم نو دا ختمېږي مرتد نیم خارج د اسلام نه نیم اوس باقي ستا خوښه حضرت عمر فاروق بیا جذباتو کې د سترګې سرې دي وایي د الله رسوله پرېږده ماته دا سر دا سر ته وه دا غلطي ولې کړې ده نبي علیه السلام څه فرمایي الله اکبر ای عمر تا ته پته نشته چې دا حاطب څوک دی دی ماروی دی سر وه انه شهد بدرن دا بدري صحابي دی د بدر غزا کې شرکت کړی دی او د بدریینو متعلق الله اعلان کړی دی لعل الله اطلع الى اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم بدریینو متعلق الله اعلان کړی دی چې اے بدریینو چې سمو خوخی کوي ما بخلې هغه چې څه کړی دي کم کردار یې کړی دی په مخ د ځمکه به مور وړي داسې ونه کړي بې سرو سامانه کې وسله نشته او د کجورو په ډانګونو د زرو کافرو مقابله کړې جامې یې شلېدلې وې سپلې نه وې خپې بلې خپې تللې دي د مدینې نه مکې بدره پورې او د پلار مقابله یې کړې ده د رور یې کړې ده د زوی یې کړې ده د تربور یې کړې ده داسې نه ده پلار زوی سره مقابل زوی پلار سره خورایي ماما سره او ماما خورایي سره رور سره او تر پلار سره داسې مقابله دی خلکو کړې ده د بدریینو متعلق رب العالمین فیصله کړې بس اعملوا ما شئتم دا مطلب نه دی چې ګنام کوي نو ستاسو خوښه ده کوي دا یو انعام دی د الله د طرف یو اکرام دی د الله د طرف نه او زه به در یو مثال درکړم الله قرآن شریف کې فرمایي د بدریینو متعلق رب العالمین فرمایي د بدریینو متعلق چې اولئک كتب في قلوبهم الإيمان اولئك كتب في قلوبهم الله د دې زړه کې ایمان اچولې دي محکم دی او بل ځکه الله فرمایي لقد رضي الله عنه ورضوا عنه الله دین خوشاله دین الله خوشاله زړه کې ایمان پروت دی داسې مثال دی لکه صفا سپینه تیږه کاڼې په کاڼې که هر څومره کرښې راکاږي داسې کاڼې چې داغ پې نه جوړېږي په دې باندې چې هر څه دوی کوي ایمان دونه مضبوط دی چې په دې د ګناه داغ نه لګي او که معمولي دوړه پې پرېوته په دې کاڼي نو دا به معمولي کپړې سره پاک شي خیر نو دوه قسمه مریضان دي دوه قسمه یو هغه بیمار دی چې هغه نزله او زکام دی دننه ټیک دی اینه ټیک تا زړه ټیک دی پړپوس ټیک دی ګردې ټیک دی او څه ورته ویل کېږي وینه ټیک ده دننه چې څومره نظام دی څومره اندامونه ټول ټیک ټاک دي لږونې نزله ورته ولګېده زکام ولګېد د هغې نزلې زکام علاج څه دی دننه خو ټیک دی که نه لکه جوشانده وخوري بس خبره ختم یو ډسپرین ګولۍ واچي چې لږونې دا پوزه نرمه شي او دا زکام دا نزله ختمه شي په اسانه به ختم شي پوټې نه یې غوندې لږه نزله راله یا پوټې غوندې په سر دل راغې لږونې دل راغې دننه دماغ ټیک دی رسولی نشته په دماغو کې غوږونه ټیک دی پوزه ټیک ده لږ سرخوږي د پیالی چای مسکینه سرخوږي ورسره ختم شي دقه مثال د صحابو دی دنه مضبوط ایمان مضبوط اولئک کتب فی قلوبهم الایمان روحانی طور د دې زړه ټیک پاک صفا د دې پړپوس ټیک د دې ګردې ټیک د دې ایمان کې چې دنه سړي بالکل صفا پاک دی که معمولی غلطی راشي داسې مثال دی لکه معمولی سرخوږی او هغه پشنه چې هم ختمېږي تورې کاوې سره هم ختمېږي یا معمولی زکام د جوشندې کوڼۍ سره هم ختمېږي نو دې نه که معمولی غلطي کېږي که نه پوټې نه غوندې غلطي نو الله تعالی فرمایي چې د دوی معمولی غلطي هم کراله نو ان الحسنات یذهبن السیئات منځ یو که ختم شو ذکر و اذکار یو که هغه ګناه ختمه شوه اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات غلطیو شو توبه وباسي الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات نو د دغه بدریینو صحابو مثال دا هغه چا چې دنه په وجود جوړي معمولی زکام یا سرخوږی راشي په یو ډسپرین ګولۍ ختمېږي نو دې منځونه کوي روجې توبې وباسي هغې سره ګناه ختمېږي خبره خلاصه ده او د منافقینو د کافرو مثال څه دی فی قلوبهم مرض دا غي دنه زړه کینسر والے دي زړه والونه باندې دا غي جګر انس خاله کینسر لګېدل دي دا غي پړپوس خاله کینسر لګېدل دي دا غي ګردې خرابې دي کینسر لګېدل دي
فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هغه کینسر زیاتیږي روز پروازه، هغه پړپوس نورم سخا کېږي، هغه ګردې نورم سخا کېږي، هغه اینه نورم سخا کېږي، هغه زړه والونه نه اپریشن ډاکټر وی نه کېږي، دا نورم سخا کېږي. فزادهم الله مرضا. دا هغوی داسې بیماري ده چې هغه ختمېدو والا ده. اپا ډسپلین ګولی نه ختمېږي، د دنیا دارو ورکې هغه نه ختمېږي، هغې کې چای هم څکي او د دنیا ګولی هم خوري هغه نه ختمېږي. نزله زکام نه چې په جوشنده به ختم شي. نو د بدریینو د منافقینو دغه مثال. حاطب منافق نه دی، دا هغه زړه پاک دی. کتب فی قلوبهم الایمان، لک ایمان پروت دی. لږ دې صبر کوه عمره. حاطب ولې لیکلي دي؟ ویسے په دې وجه مې کړي دي. خط وګوره، خط یې ناشنا لیکلی دی. د خط هغه الفاظ درته ویم. خط کې لیکلی دي حضرت حاطب: یا معشر قریش، اے د قریشو ډلې، فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قد جاءکم، پیغمبر علیہ السلام در روان دی، بجیش یو لخکر دی وسره. نبی علیہ السلام در روان دی، یو لخکر دی، کلیل دا شپه توری، داسې لخکر دی چې دا ټوله ځمکه توره کړې ده. لخکر د لرې دی نه دا سرونه تک توري، میدان تک تور ښی، لکه شپه چې راشي او ټوله خوره شي دقه رنګې په دې ځمکه دا لخکر خور دی، ډېر لوی لخکر دی. یسیرو کالسیل، او داسې روان دی لکه د سیلاب په شان بیږي، په تیزۍ در روان دی. او سیلاب چې راشي خو دنیا غرق کوي، پرېږدي نه مو غرق کوي وو. فوالله لخکر ورسره ښه مضبوط دی لکه سیلاب په شان ډېر زیات. خو که لخکر ورسره نه دی پیغمبر سره، فوالله لو جاءکم وحده لنصر الله وانجز له وعده. که دې یوازې م درشي الله به مدد کوي، که دې یوازې م درشي الله به والا وعده پوره کوي. الله ورسره وعده کړی او الله به مدد کوي. دا خو د دنیا لخکر دی ورسره. فانظروا لانفسکم والسلام. اوس سوچ کوئ چې سم خوښئ. سلام علیکم. خط یې داسې لیکلی دی، یو خو یې په کافرو روب ورچولی دی پیغمبر علیه السلام، چې نبي علیه السلام سره ډېر لوی لښکر دی او در روان دی. او بل طرف ته دا ورته ویلي دي که دې یوازې مې الله به مدد کوي، بدر کې مدد کړی دی. نو روب یې د مسلمانانو قایم کړی دی یو طرف ته، او بل خو یې کافرو ته دا خبره هم ښکاره کړې ده چې ګورې ما تاسو ته راز فاش کړ د نبي علیه السلام. ظاهر کې جاسوسي غوندې ده، ظاهر کې چې زما د بچو ګور حفاظت وکړي، زما د مال حفاظت وکړي، د ستاسو مرګریم. ظاهر کې دا ښیي، او په حقیقت کې د پیغمبر علیه السلام او د مسلمانانو روب په هغې اچولی دی. وایي د الله رسوله خط ته مې وګوره، ما خو پروب پې ستا ور اچولی دی، خو ظاهر مې داسې خط ولېږه چې زما بچي او زما مال او ښځه بچي. او ستا خدای کار وکړه که نه، زما کار مو شو ستا مو شو. زما دا وشو چې ښځه به هغوی ته ووایي چې حاطب خط را کړی، هغې به په ما ګمان کوي چې دا زمونږ ملګری دی، زما بچي محفوظ. او ستا کاره مو شو، خط دله واپس راغی ده، هغوی رو خبر نه شو. حضرت عمر بیا جوش کړی، صاحب ما ته یې پرېږده. نبي علیه السلام وایي بس قد صدقکم، تاسو ته یې رښتیا ویلي دي. ولا تقولوا له الا خیرا. دته به د نن نه پس ګورئ سره څوک پیغور ونه کوي، څوک دا ونه وایي چې تا دا خط ولې لېږ، پیغور ورته ونه کوي. دا سوچه مسلمان دی حاطب، غږ به ورته نه کوي بدري دی. لیکن قرآن شریف کې رب العالمین آیت نازل کړ: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. اے مسلمانانو، کافر ستاو دشمن دی او زمام دشمن دی، نو خپل دشمن او زما دشمن سره دوستانه منیسه، په اعتماد کوي. دوستانه هغوی ته مه جوړوئ چې زه ستا دوست یم. کافر چېرته ستا دوست کېدی نه شي. او دا حقیقت هم دی. دا یو موږ دپاره یو سبق دی. موږ ټول عمر کافرو لاس ورکړی دی. امریکې ته موږ کاسه نیولې ده، زولۍ مو ته سوال له نیولې ده، کچکول هم ورته سوال ته نیولې دی، برطانیې ته هم کچکول لاس سوال ته نیولې دی، فرانس ته موږ کچکول لاس ته نیولې دی. کافرو ته موږ سوال ته ناست چې زموږ مدد وکړه. وایي نبي علیه السلام الله وایي چې لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء، دې سره دوستانې مه کوئ. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. مختلف نظری چې څومره کافران دي د نیټو په شکل کې د افغانستان د مسلمان خلاف لګیا سازشونه کوي او پراته دي ورته. ستا په ملک لګیا ستا خلاف سازشونه کوي، ستا په ملک ستا د ټمبم خلاف سازشونه کوي، ستا په ملک ستا د قوم او ستا د پښتون او د وطن خلاف سازشونه کوي.
کافر دوست کې دی نشي. زمون حکمران طبقه نه پويږي قبله ولا خدای کعبه مقرر کړی دا او دوی مخ امریکای ته کړی دی. کعبه ته ولې مخ نه کوي؟ کعبه د الله نوم دی، الله ته مخ کې الله نه وغواړي، ارسه بدل خدای درکړي. نو موږ خدای پرېخي، خپل طاقت مو پرېخي. مسلمان سره څه نشته؟ سره در د مسلمان سره دی، تیل د مسلمان سره دی، ایمانی قوت د مسلمان سره دی. ستا ټول دریاب نهر سویس، ستا ټول چې د یورپ دواړه حصې په ملاویږي، دا ستا د مسلمانانو ملکونو په میانس کې دی. دا نهر دی بند کړن یورپ ته دی او بندای به سو مسلمان خو په خپل عیاشو کې پروت دی. دی خو د سرو زور تماچې ګرځي. دی خو فوج کې لیبیا والا خپل فوج کې خدي برتي کړي وي، خاص کمانډوز د قذافي خزي د سرو زور تماچې. حسنی مبارک 100 ټن سره زر داغه د محل نه برآمد شو. او استاد مسلمانانو د عربو ممالکو په کیربونو ډالر نن امریکای په منګونو کې پراته دي. او استاد تل مفتو کې فری استعمالي. دا قطر او استاد بحرین او استاد سعودي او د نورو ملکونو مفت تل تر روان دي. طاقت استاد مزي پیغوي کوي. ځان لا طاقت جوړ نه کړ، ځان لا نه دفاع وکړه، او نه ځان لا میزایل جوړ کو، نه ځان لا د پیسې د سرشتہ ارث د سرشتہ. او ته غافل پروته خواب خرگوش کې وته وي، هغه کې ته غافل پروته مزه کې او په عيش او عياش کې وغدر کې لګیا دی، لکه وینه چې په لرګي کې لګیا دی او ډډې کې ختمه کی. دغه رنګي مسلمان کې انخته دي نن کغواړي دا ټول ملکونه په یو سات کې غشتي شي. ایمان خدای دې زموږ ایمان محکم او تازه کی. یو آیت باندې کې مسلمان عمل کوي، یو آیت باندې هر څه به ټیک ټاک. کافر د مختلفو نظریو متحد دي، مسلمان خدای یو پیغمبر یو قرآن یو بل سره مختلف دي، یو بل په وینو نه صبرېږي. دا آیت نازل شو. بهر کیف حاتب ابن ابي بلتعه معاف شو او خدای ولا بیا د دې جیبه سره ورکړه. دغه حاتب ابن ابي بلتعه چې خطي لیکلو چې څوک داونه وایي چې ګنې دا غیر دین دی او اسلام نه وته دی. اسکندریه ته چې نبی رسول الله شاه اسکندر ته خط لیکو دی حاتب لور پیدا خط اوس چې پته ولګي چې دا ګور رازدار دی، پس یو غلطي چا خبر ختم لګ پوښیل شو. الله آیت نازل کا وچه پیوس کله شو، سر درد ختم شو، جوشانده پیوس کله شو، زکام ختم. نبی رسول الله مبارک په لسم هجره کې فاطم هجره کې په لسم رمضان د مدینې نه ووت. صحابه سره لزر کسان دي، پلار روان دي چې ابوا مقام ته ورسید. یو دوه کسان کافر را روان دي، ډلې مسلمانېږي په پلار را روان دي، څوک یو ځای نه څوک بل ځای نه. الله قرآن کې پیشنګوئی کړې ده، اذا جاء نصر الله والفتح. الله مدد بدل راځي، صيغه د ماضي تحققا ده. الله مدد برازي، زب کامیابی در کوم. او دا کافر به ډلې راځي او مسلمانانی کی ډلې. یو دوه کسان دی، یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترزوی دی، دا غنم ابو سفیان دی، ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب. یو د ترور دی عبد الله ابن ابي اميه، دا د پیغمبر سم ترور بي بیعت کدا غیز وی دی. دا دواړه د پیغمبر علیه السلام د ماشوموالي مرګري یو ځای خلقو سکړي او په بیبي حلیمه سره دا څنګه نبی علیہ السلام پیش کړي دي، دوی هم سکړي دي، دا غیرونه دي. او د ماشوموالي د لوب مرګري دي ترور دی د ترزوي. او پیغمبر علیہ السلام دوی ته ډیر زیات نصیحت کړي د ایمان. کافر دي اوسه پوره تر دې حد پورې چې نبی علیہ السلام به دعاګانې غوښتي، چې دعا به کوله خدایا ټول خلکو ته د ایمان نصیب کو. الله زما د تر غزوي زما د ماشوموالي بعض تر بچي یو بل نه لري، بعض ډیر نږدې وي، زما د ماشوموالي مرګري دي، یا خدای هغه ته ایمان نصیب کا. زما د ترور غزوی عبد الله تم خدای ایمان نصیب کا. دا دعاګانې به کوله خدای ته به جوړل. اتفاقا دا دواړه را روان دي د اسلام په نیت. پیغمبر علیہ السلام لخر سره ورسید ابواتا دی را ورسید الابواتا. نبی علیہ السلام له صحابه په زیر را روان دي، مبارک تشهد الله رسول مبارک شه، یوم وی مبارک، بلم وی مبارک، بلم وی مبارک. به څه چل دی وی سبا چې تا چا له دعاګانې کولې هغه خدای مسلمانان کړه روان دي. وی څوک یو د ترور دوی دی عبد الله ابن ابي اميه، یو د ترز وی ابو سفیان ابن حارث. وی ارا روان دي ایمان وروړي وی چې ما تر نږدې نشي، دا ایمان نه قبلې بالکل چې را نږدې نشي. صحابه حیران شو،
چې الله رسول اوسه پورې دعاګانې وي بس پورې نور خبرې بني او دا دواله چې ما ته را نشي بالکل د ایمان بالکل نه قبلېږي. صحابه او سپارښتونه شروع کړل چې دا اوس نبی دې وخت غوسه دی په څه وجه خپه دی او دا دواله خو اوسه پورې ولا خدای ته جړل او چې ایمان نه ترازی اوسې نه پرېږدي. سپارښتونه ما ته به نه کوي سپارښت. په دې سفر کې د نبی رسول الله سره حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور بیبي هم شامله ده. اراده نبی رسول الله ته وی د الله رسوله وی په پردو رحم کې په خپلونه کې پردي راوستل مسلمانان شو او د خپل راضي مسلمانېږي هغه نه پرېږدي. د الله رسول رحم په وکا وی ام سلمې دې زماده ربي عزت کړې ده او څنګه کړې ده. پیدا ابو سفیان زماره تر زوی دی زما د دوستانه مرګري زما د ماشوموالي مرګري او د تما ډېرې دعاګانې د لپاره کړې دي. نو د زما خلاف نظمونه جوړ کړل شیرونه جوړ کړل او په مکه کې به ډمه غړولې وغه شیرونه به وي او د شیرونه نن د دنیا په ګډ ګډ کې خواره دي چې د ما بدی پکې ویلې دي ماته پکې کنځلې کړې دي ماته پکې سپکې ویلې دي نن د دنیا په ګډ ګډ کې ډمان غړيږي واغه نظمونه ما پسې وای. ما ورته و چې ابو سفیان قبل چاته پته نه تا ته ګوره پته را چې د دروغجن نیم رښتونی مسلمان یم. ته ولې په ما باندې ایمان نه راوړې ته ما ولې نه مانې څه چل دې ما ته وایه که تا د دین مخکې د دروغجن لیدلې تا ته پته نشته د خدای پیغمبر وي د ما ته وی چې ټوله دنیا دې مرګري شي او زه به مخالف او زما پرې د زما د ذات په حیثیت د پیغمبر ز کنزلې پیغمبر لفظ ته کنزل کړی دی رسول لفظ ته کنزل کړی دی او په شیرونو کې کړی دي او ډمان ګډ کړی دي څنګه دې معاف کوم. او دا بل چې د ترور زوی می د لکه ناستم چې د ترور زوی تا ته پتر چې درشتونه او تا ته پتر چې نجوميان کاهنان ګورې دا د لګیا دي چې دا د اخر زمانه پیغمبر دی او دا نه غواړم څه بادشاہ نه غواړم پیسې نه غواړم یو ټکه دا نه غواړم چې د قانون عبادت مکه وستا پکې فائدہ زما پکې څه دي د خدای پیغمبر وې د زما د خدای هټک کړی دی او د ما ته سو وې ګوره دا دلیل ما ته مو ما ته پتر ترشتونه ما ته پتر ته پیغمبره بیا دې نه منم او کدا خدای ما ته د اسمان نه خط راولېږي کنه او ما ته ښکاری کې دا خط د هغه دین را روان دی او زما په نوم یې لیکل دی او ما ته وایي چې په دې پیغمبر ایمان وروړو بیا نه وروړو وایو دې پاسه دا معاف کوم. بس صحابه پوه شو چې واقعي حضرت ام سلمہ ډېره هوښیاره وه دا دواړه ځان لکه ودا شو کې چې حضور پاک غوسه دی کله هغه د ذات بیزتی کړي و سبه نو ویلې او تاسو د الله بیزتی کړي تاسو د رسول بیزتی کړي دا خو پیغمبر علی السلام کې رحم ډیر زیات کور مخامخ شو اس برتاو نه وای هغه وی چې مونږ ایمان راوړې دي مونږ مسلمانان یو خو اوس قبلې ک نه قبلې ک موجه او کپری دي مونږ واپس نه ځو خبر خلاصه نو لکه ایمان پروت ته تو مال وی چې څه چوي دي وی خلاصو کې لال شه او نبی علیہ السلام ته مخامخ خدريږي او حضرت یوسف علیہ السلام رونو چې سویلو هغه وته وای یوسف علیہ السلام رونو خو یوسف علیہ السلام کوي کې وګرځاو ظلم یو کې انتهایی زیاته وسره وکړه کوي کې وګرځاو یوسف علیہ السلام خدای د مصر بادشاہ کا هغه رونه لاړ غلطه غواړي هغه رونه دوباره دي غلطه غواړي هغه رونه درې بار دي او چې څنګه مخامخ شو او پته وته لګیدل چې هو دا خو هغه یوسف ته دا خو زمونږه غرور دی مونږ خوې دی کوي کې وګورځي دا مړ شوی به د خو باندامونه منخکاری پته به نه لګي دا خو مغه یوسف ته اوس بادشاہ خدای ورکړی دا ارسخ کار شو چې دا مونږ سره ظلم کړی دی هغه ته بادشاہ دا نورونو وته سوي ایو او د سره وجه نه یوسف سره دا ظلم کو علیه السلام سره چې ودله بیا خو به دی وکنه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين ای بابا خوب میولید یو لستوري او سپومه او نور دا ما ته تعظیم کوي ما تخکته شوی دي ای بچی لا تخصص رؤیاک على اخوتک دا خوب دیرونو ته ګوري بیان نه کی یو لستوري ستاده یو لسرونه دي او دا نور سپومه یو زم یو د مور ده یو وخت به موږ ستاسو تعظیم کوو تا ته بټیټیږو تا ته وخت کېږو ګور تخکته کو نو کدارونه دي دینه خبر شي چې خدای یوسف کشر به مونږ تعظیم کو نو یکید لك کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین سکیم بده ته جوړ کی ګوره شیطان د انسان دشمن دی شیطان به ډولم سکیم برته جوړ اخو راس فاش شو اومدقه وجنه چې خدای یوسف ته مونږ ټیټیږو
د کشر ته به مونږ ټیټېږو د مېرني رور ته به مونږ ټیټېږو دا چرته کېدی شي نو کوی ته وغورځو نو چې معامله پته ولګېدله نو به امقه وایي یوسف علیه السلام ته څه وایي دارونه وی ایرورې تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين زمونږ د الله په ذات قسمي چې تعالی خدای په مونږ بهتري راکړې ده ته بهتري ښه مونږ چې ته ولې په مونږ غوړې الله درکړې ده بس خبره خلاصه ده مونږ منو هغه وخت نه منل اوس منو تعالی خدای په مونږ بهتري درکړې ده او مونږ نه غلطي شوې چې سمو کړې دي نو یوسف علیه السلام متسوي او ته یغفر الله لكم خدای مو بخزه معافی نو تاسو ملار شي ورته دغه وایي نو دې دواړه را ل نبی اسلام ته مخامخ درېدل نو حضور پاک ته مخ واړو نو دې خواره له درېدل نو هغه دې خوا مخ واړو نو دې خواره له درېدل نو داسې ته مخ واړو نو بیا را ل نو دغه آیت وتوي تالله لقد آثرك الله علينا محمد صلی الله علیه زموږ قسم په خدای وي چې تعالی خدای پیغمبر درکړي په مونږ غوړي وین كنا لخاطئين کوم هر څه کړی دي مونږ غلطي کړی ده او چې دې او نبی سم ته مخ مبارک راو ګرځو الا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم هغه چې یوسف علیه السلام رونو تسویل اقته وي ویزه اسم علامت یاد باندې نشته خدای مو بخ معاف پلا را روان دي ابو سفیان چې د مکې دا کم سردار دي حضرت عباس رضی الله عنه او دا ټول خاندان دا نبی علیہ السلام لمخه لراله دا په مکه کې پټ مسلمانانو نبی علیہ السلام د هجرت اراده کړې و خو نبی سم ته مکه هجرت ما ته د مکه د خلکو جاسوسي کوي چې وته پته ولګي چې نبی علیہ السلام خورا روان دي نو دې سره د خپل خاندان پیغمبر علیہ السلام لمخه لراغه حضور پاک ته هر کله وي چې تل پلار روان دي ابو سفیان چې کوم د مکه سردار دی او بودیل ابن ورقا دا د مکې په سردارانو کې بل سردار دی او یو دی حکیم دا بل سردار دی پروپاګاندا شوی و چې مسلمانان را روان دي او په مقام لکای دی په خپل وروتل چې مونږ ګورو چې دا خبره پروپاګاندا له کرشتون کې ده چې دی په لار ګرځي او تاسو نم کې رال یو ځای کې اورولې چې لوګي ولیدل لوګي مرګري ته ویل کړه لوګي د سدي دا خدا څخه کاری لکه چې د عرفات میدان دی عرفات میدان کې به خلکو غوخي په خول لوګي بو او خو ودا خو یره ودا فلان کې قوم جوړ تنورونه چولې دي نه ودا هغه قوم نه دی هغه لګ دي دا خو ډېر لوی لوګي دي په دې سوچ کې ګرځي چې د پیغمبر علی السلام سره څوکیداران او غي په نظر شو چې هغه ولیدل په پوزیشن دی ابو سفیان پته بده لګي ولې مسلمانان را روان دي لخر د قدرانیز دي اوس بس کېږي بس په دې سوچ کې اغيونه ول گرفتار کړل حضرت عباس رضی الله عنه د پیغمبر علی السلام په قچره باندې سور دی هغه ولیدل وی عباس سبقو پیراځه ما سره نبی علیہ السلام لمبوزو بل علاج نشته ابو سفیان اوس دی وخت کې مقابله نشي کولای به بس مونږ تم پته مونږ نبی علیہ السلام لبوزا دی ور پسې دی عباس ته مخ کړي رضی الله عنه د حضرت عمر ولیدل چې ویلې د لکه راشي پوری سوق دی ودا ابو سفیان دی او ها بس توري ته ګوته کړې وی ک نبی رسول الله لو رسیدل خو بیا بچ دی اوس خدای دې کې چې داغه نه مخکې ما توري راشي او چې ابو سفیان اولید چې عمر دی بس اسونه اوس غلول هغه ور پسې ان خطه دی منډې دي عباس رضی الله عنه ته شابه ګور تخت را پسې دا سی وخت کې نبی علیہ السلام لو رسیدل چې حضرت عمر ور پسې بس پن قریب ور ورسېدل د الله رسول د خدای د دشمنان دي او ماته پرېده ګورې دي مونږ تبا کړی او هوت کې په خندق کې او فلان کې وخت کې عمر په قلار کې نه بس پیدوم په دقه پویوم چې کتاله راو رسېدي بچ دي لیر مې اسو په سر اوس غلو چې زماده توري لاندې بچ خو بچ شوران نبی اسلام ابو سفیان ته اسلام ور پیش کړ ابو سفیان ته وړي روخياره اوس پورې تاسو نه راغله ته په دې نه پیږي چې دا بوتان او دا کانی تاسو په خپل لاس جوړوي سجدي ورته کوي دا الله رسول دا خبره دي ټیک ده بالکل مونږ په دې کې په غلطه یو نو عزت اسلام پیش کو مسلمان شه یره وې ستا پیغمبره کې ملا شک دی نشه مسلمانې دی امن راکا وی امن بدل استدنه حالانکه نو قبل سو په کنه به چې بوجه کې واچوي چې سم خوخي ورسره ولی وحد کې او یا صحابه کرام د دوی د لاس شهیدان دي
او دې په مخ نبی علیہ السلام ته ابو سفیان رضی الله عنه ودرید مخ په مخ او پیغور نبی علیہ السلام ورکړي پیغور صح پیغورونه ولا ورکړل او استاسو د مړو نم پوزې پرې کړې دي وګونه پیدا اډر مان نه کړې خپل فوج ته وګوري خپم پنه او چالت کې اعلان وکړ اعلو هبل د دوی بوتو هبل زنده باد دا پیغمبر په مخ کې پیغورونه ورکړي دي او خدای د بیبي حضرت هندي رضی الله تعالی عنها په وخت کې د حضور پاک د تر سره سلسله لري کړي بل څوک په نوې بچونه سي او د قوم مشر کې او ځکه څوک ملک ټول قوم منتشر کیږي مشر ولا په ګوتو ورغلو لیکن حضور پاک ورته سوی ابو سفیان بالکل ما امن درک اس بدر دنه عباس دی بوز خپل خیمه کې پښپاو کا نصیحت وکړه حضرت عباس ټول شپه ته نصیحت وکړه ابو سفیان ته مهرباني وکړه مسلمان شه یاره وی ټیک ته چې بوتان ما ته پتر چې په دروغږي خو د نبی رسول الله نومي واغ چې د اسلام د پیغمبر کې ملازلو تردد کوي دا نشم مناله سار وخت را وخت نبی علیہ السلام لا وی سید ابو سفیان قدر وکا عباس وته وی دې مکی سردار دی وی څه قدر وکم وی څه قدر ولو کنو وی خدار د قدر شو چې دې معاف دی او کله د کور ته څوک دن نشو ام معاف د دوجری ته څوک دن نشو ام معاف ابو سفیان وی سید زما اجره خو وړه د ټول مکه خو پکې نه دیږي وی څه غواړي وی خدای چې چا ځان پسې دروازه بند کړو جنن کوي ام معاف ام په امن وی نسب داسم نکیږي وی خچ سوق جمعه د بیت الله تراغه غم معاف بس ته وی او بس وشو خبره ځکه نو مسلمان شه نه ابو سفیان وی هغه وخت می ایمان راول خو د نازلنه لکه مې ایمان نو ټول مله دښمنی کړی د نبی رسول الله سره حضور پاک لال مکه مکرمه ته ور داخل شو او چې مکه ته ور داخل شو نو هغه کې معاملانو شو چې کم خلک د ابو سفیان کور ته نه وتل ام په امن دي او که کم خلک خپل کور کې دنه بن پاتې شو د ام په امن دي او که کم د بیت الله جمعه تر ام په امن دي لږ معمولی غونډه د خالد بن ولید سره د باز کافرانو یو ډلپ شو هغه کې اوسو صحابه شهیدان شو اوسو کافران پکې مړ شو نور جنگ په مکه مکرمه په فتح کې نه دي شوی مکه مفتو کې خدای پاک مسلمانانو لور کړ لیکن چې کمی خزي دی غوي سوی هغه وی چې مونږ ته پته ولګیدل چې مسلمانان خو را روان دي حمله وکړي وي مونږ را پیدو لکه د مکه خزي خو د لوی قوم سره تعلق لري مونږ یریدو چې نن به مسلمانان راځي مونږ سره بسکای دا خو زمونږ دشمن دی هغه خو د مسلمانانو د اخلاق نه خبر چې دا غوي اخلاق دي نن به راځي د مونږ عزت بلوټ او زمونږ د لونو عزت به زمونږ په مخ کې لوټ کړي او مونږ به وینځي کېږو که څه چل برا سره کوي ډېر غبرو ډېر داسې غبرو چې یریدو ځکه د عزت خلق خامخا په خپل عزت خپه کېږي هغه د عزت خلقو که کافرمو او د لوی خاندان خلقو به موږ دروازې بندې کړې وي چې په دیوالونو مسلمانان وروړي او چې نن یې سخو خې موږ سره بکای ایس پتاونه لګیدا خاموشي ده دروازې بندې دي وي موږ بچو ته وی چې بچو باروزه وګوره چې دا پروپاګاندا ده او کله مسلمانان یقینا راغلي دي ځکه نشو شورشتا نه جنگشتا نه چغشتا نه زمون کور باندې څوک رال نه چا ډاکاو غردولا نه څوک داخل شو وی بچیم دروازې مغلې غولې پیر کولو کړ بچی بارو وتل دا وګرځل پمنډه منډرال مسلمانان خو راغلي دي څه کوي وسلې خو د بیت الله طواف کوي طوافونه کوي استشته او خزه د چا پکور ورغلي دي د چا پکور حمله کړې ده د چا په عزت نه خزه خو باندې بار تروتي تماشوله او مسلمانان پورته وطن ګوري خکته ګوري اوهو داس مسلمان هغه خلکو مسلمانی پاغه خلکو کې و دا خلکو په ایمان باندې به کافر مسلمانې دل نن زموږ سحال دي موږ ډېر وایو چې موږ د نبی رسول الله امتیان یو او موږ د صحابه په نقش قدم روان یو په کومه نقشه موږ لاړو وای صحابه کې چې کوم حیا و په موږ کې شته صحابه کې چې کوم رحم په موږ کې شته حضور پاک کې چې کوم رحم په موږ کې شته موږ ظلم کوو موږ زیاتې کوو موږ نه پر دې خدم په لارو کوڅو کې محفوظ نه دي موږ نه د سکول لا ماشومان چې مدرسې سکول نه چوټ شي دا محفوظ نه دي موږ نه پر دې مالم په حفاظت کې نه دي موږ نه پر دې عزت په حفاظت کې نشته موږ خو پر دې پلار تم پلار نه وایو دشمن وته وایو موږ خو گاونډي تم گاونډي نه وي موږ خو پر دې بچی ته د دوی په نظرونه کتل دا خو مسلمانی نه ده
د مسلمانۍ طریقه خدا نه ده. مسلمانی خدای ته وای چې ته د خپل بچی ته څنګه بچي وي پردي ته هم داسې بچي وي او خپل مال ته په کم نظر ګوري پردي مال ته هم په نظر ګوري او د خپل پلار او د خپل تر چې کم قدر کوي د پردي پلار او د پردي تر هم هغه څه قدر کوي او چې څنګه سادانه د خوخه د ما د خور د ما د لور خدای څوک آیا والی نو تبم دا نه خوخه چې د بل مسلمان د لور او د خور او د مور حیا دي دوال دا مسلمانی نه هغه مسلمان ته کافر او قتل نو اسلام ته داخله دل نن زما د مسلمان اسلام ته خلک ګوري واپس تر روان دي صحابه نقشه درې ته وای دا چې کومه نقشه و لګیا دي په بیت الله کې خپل طوافونه کوي لګیا دي خپل عمره کوي وستیل ته خو دي ولی ځکه حضور پاک اعلان کړی د دشمن په قوم هغه خلک ورتنن غیر دي چې په وحد کې په لوبي کړی دي مسلمانان هغه خلک ورته ننګیر دي چې حضرت حمزه رضی الله عنه سینې چاک کړي او داغه شونډې پرې کړې دي او پوزې پرې کړې دي غوګونه پرې کړې نن لاس لاندې دي لیکن حضور پاک عام اعلان وکړي چې دا معاف دي اثر یې څه هغه ټول خدای مسلمانان هغه د مکه خځې ټول مسلمانان شوي د پیغمبر مقصد خدا نو چې بل مسلمان ته ضرر ورسول یا یو انسان ته ضرر ورسول داغه مقصد خدا نو چې پر دې مالونه لوټ کم او غنیمتونه حاصل کم داغه مقصد خدا نو چې پر دې خځې وینځ کم یا پردي ماشومان غلامان کم په دې مقصد خدا ټول غلامان کېدل خود خو په یخیدا دشمن ولا په ګوت ور کړو لیکن ټول معاف کړل اثر یې شو د مکه ټول خزي په بیره مسلمانان شو د مکه ټول ماشومان بوډاګان ځوانان مسلمانان شو د مکه ټول غلامان مسلمانان شو دغه خلک نبی علیہ السلام سره دینه پس اوتل د حنین جهاد لذي دغه د مکه کافران اوتل او سیبه د طائف غزاله وسره دي او د اوتاس غزاله دي مقصد د پیغمبر علیه السلام هم دغه چې خدای د خلک مسلمانان کی او د جهاد مقصد سیرونو د جهاد مقصد ظلم نه که حضور پاک جهاد کړی دی باندې پکې مړ دي نو چې د سړی وجود بیمار شي او زخمی شي او کینسر ولګي نه هغه ته پرې کې کنه پرې کې یو ګوته ته کینسر ولګي دا به خامخا پرې کې یو لاس ته کینسر ولګي دا به پرې کې کله پرې نه ک نور وجود خرابای نو دا باندې به پکې جهاد کې مری دا باندې کافر به خامخا مرداریږي دې مثال د کینسر دی کدا نشي د مسلمان د اسلام چې کوم وجود دی هغه د تاوان رسی خامخا خبره بهر کې مکه مکرمه فتح شو ډېر پاسانه پر رمضان کې فاطمه هجری او دینه پس د مکه مکرمه د فتح له سبازي حالات دي ان شاء الله چې آینده جمعه کې د تاغي بیان وکړو شکر یو مرګري دلته کې مونږ راځي غریب بیمار دی شیطان نه پروت دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي دین بیمار دی او کور والے زیړې دی الله دې ولا شفا ورکړي دعا وکړه او د دین وو چې زمونږه امام صاحب ضعیف دی او کمزور دی امامت امن پریدي جمع نفي محلدار سو کی نو په ټول محله ولا دراغون شي سم مشوره دی وسره وکي او په اتفاق سره دی یو مسله جوړه کی اوکې رب العالمین زمون په حال رحم وکي خدای د نبی رسول الله امت له عزت او برکت ورکي الله که څوک مریضان دي په کورونو کې یا په دې مجلس کې ټول شفا ورکي رب ذل جلال ته زمون ناراضي شي خدای که څوک په پریشانو کې مبتلا دي پریشانه ولا لری کې خدای ټول ټینشنونو کې ټینشنونو په خوشاله بدل کې خدای که څوک قرضداران قرضول اخلاص کې او څوک په فتنو کې مختلف فتنو نه اخلاص کې الله که د چا په کورونو کې مرزونه وي خدای ټول شفا ورکي خدای که څوک بیروزګار دي حلال روزګار ولا ورکي کوم نوجوان طبقه چې هغه کاروبار نشته ته ولا د حلال کاروبار ورکي کله چې یو بل سره رواني دښمنۍ طرفګری دی هغه په روغه بدل کې او باندې دوستان نه غوي ته کاروباري مشکلات دي دعا وته کې خدای پاک هغه مشکلات ختم کړي او خدای پاک پریشانه ختم کړي الله ولا پریشانه په خوشاله بدل کړي خدای زموږ د اجمانزله چې د لری لری زینه سوکم راضي په یو قدم ولا خدای اجرونه ورکي ته ولا برکتونه ورکي ته ولا غنیمتونه ورکي او ته د مصیبتونو او د فتنو آفاتونو په امن او امان کې وساتي د نبی رسول الله او د صحابه په نقش قدم روان کې دې مې روزو کندي کې د حبیب الله وفات شوی دی دعا وته کې چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او الله تعالی وبخي او په مرزو کې زموږ یو دوست دی احمد سید جی سے بغتم دعا کې ډېر نیک انسان او خدای پاک دې مغفرت نصیب کړي نور څومره مردگان وفات لای ټول وبخي او الله زمون د دوالو جهانو خیر نصیب کړي اخر وخت دې خدای پاک په خلیدا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله